زمونږ پاکستان سره چې کومه لوبه په کوم کال کې وایي شکب کې رانه وګټله شکب کې نسیم شاه چې راباندې اخیره ورکې پوره کړل 2 چکې کوم یو شکب هغه د ټولو زیات زه هغې ګراونډ سره نږدې اوسېږم شرجا کې هغې سره زه نږدې اوسېدم اصل کې هغې ټایم کې زه به چې په هغې لاره باندې تلم یا به دوبۍ ته تلم یا به اجمن ته تلم کوم خوا دا لاره به ما کراس کوله د ګراونډ به خوند نه راکولو چې کتو به مې دومره بدې مې راتلو دا ګراونډ داسې یو یعنې هېڅ د هېرېدو خو نه وه خو بس هېروې به یو شی چې تېر شي به هېر بالکل به هېروې لیکن هېرېدو نه خو هغه ډېر سخت میچ و هغه وخت کې شو چې کله دوی نه بیا واپس مونږ میچ وګټل لوبه هم درته وګټله کله چې دوی نه مونږ واپس لوبه وګټله اعلام هغه صحنه هم لږ د ذهن نه وتله کومه لوبه چې تا او ابراهیم ډېره غټه ملګرتیا کړې وه ټولو ډېره ښه لوبه کړې وه مونږ سټارټ ښه کړی و خو نور ښه ډېر ښه فینش وشوه ټوله ښه لوبه کړې وه خو لیکن هغه لوبه هم زموږ دپاره ډېره مهمه وه چې پاکستان نه مونږ کله په ورلډ کپ کې لوبه وګټله خو تر ټولو زیاته ښه لوبه چې وه بیا مونږ چې ډېر خوند ترې واخیستو بنګلادیش نه هم چې کله په ورلډ کپ په سیمي فاینل ته چې مونږ لاره پیدا کړه چې مونږ استرالیا هم د میدانه وباسله د ورلډ کپ نه او بنګلادیش خو هسې هم بار و نو بنګلادیش کوشش کولو چې مونږ بار کړي یا مونږ کوشش کول چې استرالیا بار کړو بنګلادیش خو هسې پکې منځ کې ګیر و نو بنګلادیش سره چې کله مونږ لوبه شروع شوه مونږ ډېر کم ټارګېټ ورکړو وکټ ډېره سخته وه د بیټینګ لپاره نو هغه لوبه چې کله مونږ وګټله هغه زموږ دپاره ډېره لوبه زه مطمئن یم چې ټولو افغانانو دپاره به هغه ډېره تاریخي لوبه وي ځکه مونږ د نړیوال جام تر سیمي فاینله ورسېد نوین چې وروستۍ ښه بالینګ چې ټولو ښه لوبه